د یو بغاوت خاطرې. تاسې شاید د سري کلا د مغولو د کلچر په اړه ووایاست چې مخ په زوال و. د فیوډالي طبقې کلچر و او له وخت سره بې ارتباطه و. مګر دا به منئ چې د تیرو نسلونو په وسیله رامنځته شوي دودونه او ارزښتونه یې له ځان سره لرل. که څه هم په دې کلچر کې د خلاقیت سکه نه وه پاتې او ټولنه یې راکښله ساتله، خو له کمزوریو سره سره فرهنګ او ظرافت درلود. د زغم یوه روحیه او نورو ته د درناوي یو احساس او شعور پکې و. په حقیقت کې دا یو مشترک کلچر و چې د بیلو بیلو قومونو او ولسونو د شریکو هڅو په نتیجه کې روزل شوی و او غوړېدلی و. دې کلتور د ډیلي ټول استوګن د یوې ټولنې د غړیو په شان متحد ګرځولي و، او دا کمال پکې و چې ممتاز طبقات او اشراف له سیاسي بې ثباتیو سره سره د ښار له موجود کلتوري او اجتماعي چاپېریاله پوره راضي وو. ځینو یې له خپلو جاګیرونو کافي عایدات ترلاسه کول، ځینو نورو یې په سره کلا کې د خپل کار مواجب و معاشات اخیستل، یو شمېر نورو یې د شرقي هند د کمپنۍ خدمت په صداقت سره کاوه او په ټولنه کې عزت کېده. کله چې ښار انګریزانو ونیو، په نیواکګرو باندې اعتراض ونه شو. خلکو د نوي نیواک په منلو کې مشکل ونه لید. د انګریزانو هم ښار په تبه ولګېد او د دې ځای د کلچر په خپلولو پسې شول. دوی له هندي میرمنو سره ودونه وکړل، د هندي اشرافو غوندې حرمونه جوړ کړل، فارسي او اردو ژبې هم زده کړې او ځینو خویان په دغو ژبو کې شعرونه وویل او هم یې د ځایي خلکو غوندې کالي او جامې واغوستې. چلم یې هم څه کاوه. دا د یو نوي انګریز هندي کلچر پیلامه وه. کله چې له میرټ څخه د 1850 په مۍ کې باغي سپاهیان ډیلي ته راورسېدل چې د انګریزانو په خلاف د مغول امپراتور په څنګ کې ودرېږي، د ښار اوسیدونکو دغه ګډوډي خوښه نه شوه. د ښار با کلتوره خلکو ته د سپاهیان غیر مدني او غیر مهذب کسان وایسېدل. د مغولو د څو پیړیو له زاړه کلچره ناخبره توپکیانو ډیلي ته له راتلو سره سم د سري کلا شاهي آداب او دودونه تر پښو لاندې کړل. دوی اشرافو یا امپراتور ته لازم درناوی نه و زده. دوی په لنډ وخت کې هغه ټول ارزښتونه برباد کړل چې د اشرافیت په تبه برابر و. د بزګرو د دغه لښکر په موجودیت کې هغه سوچه اردو بې اهمیته شوه چې په سري کلا او درباري کورنیو کې خبرې ورباندې کېدې. د مغولو اشرافو په فرهنګ او دود باندې دا ګزار په دوی باندې د دوی د تر سیاسي ماتې هم لوی ګزار و، ځکه چې د امتیاز او هویت وروستۍ نښه یې ختمېدله. دې پیښې دوی په روحي مړاویتوب مبتلا کړل او د خپلو اقتدارو او کلتور په ساتلو کې خپله بېوسي د سر په سترګو ولیده. د باغي پوځ له ماتې وروسته چې ښار بالاخره انګریزانو ونیو، ښار له بلې تباهۍ سره مخ شو. برطانوي عسکرو یو مخیزې وژنې وکړې، په ښځو یې تیري وکول او د ښاریانو شته یې لوټ کړل. دا د بغاوت جزا وه. برطانوي مقاماتو یوازې د خلکو په اعدامولو او لوټلو اکتفا ونه کړه، بلکې د ښار د تخلیې حکم یې هم وکاوه. دوی د ښار ودانۍ په سیستماتیک ډول ونړولې. سره کلا یې په عسکري قشلې بدله کړه چې د هغې کلتوري او اجتماعي اهمیت ورسره هم ختم شو. په جامع جومات کې یې عسکرو واړول. د ډیلي جوماتونه له لمونځګزارو تش شول، تاوده بازارونه ساړه شول او په تاندو باغونو د بې پامۍ دوړې پرېوتې. زهیر دهلوي په خپل کتاب داستان غدر کې کاږي چې له کابل دروازې رانیولې تر سري کلا او له جامع جوماته تر ډیلي دروازې پورې د بیلاقي بیګم د کوڅې د خانمکا بازار، د خاص بازار او د خان دوران د حویلۍ په شمول په زرګونو کورونه وران او له خاورو سره خاورې شول. ښار او اوسیدونکو یې دواړو د بغاوت بیه پرې کړه. هغوی چې له ښاره ووتل په ټول هند کې خواره واره شول. د ښار لیکوال، شاعران، خطاطان، هنرمندان، قصه ویونکي، نڅاګر او سازندگان د تاریخ په غبار کې ورک شول. بغاوت پای ته ورسید، خو هغوی چې ربړېدلي وو خپل ټپونه پټ وساتل او په سکوت کې د خپلو خاطرو ساتلو ته ادامه ورکړه. دوی خپل غمونه او خپل زخمونه لکه څنګه چې وو هغسې نه شوی بیانولی. له هیچا سره دا جرأت نه و چې د لیدلي ناورین حال تیر کړي یا یې ولیکي، خو وروسته بیا دا دردونه د حالي داغ
آزرده او میر مهدي مجروح په مرثیو او ویرونو کې له ټولو جزیاتو سره منعکس شول. تاریخ راته وایي چې له هرې لویې واقعې، له هرې داخلي جګړې، بغاوت یا بلوا وروسته نه یوازې کلتوري او اجتماعي ارزښتونه بلکې سوله او نیکمرغي هم بربادیږي او د نظم و قانون لاسبري ختمیږي چې ورسره ګډوډي راځي. د کور شتمني نوره د ویاړ ذریعه نه وي او د هستمن او نیستمن ترمنځ توپیر هم کمیږي. د کلتور ظرافت او نزاکت نښې له منځه ځي او د پیسو د ټولولو او نفوذ موندلو لپاره په کمزورو تالان ګډیږي. خو په داسې حالاتو کې داسې کسان هم وي چې له قربانیو سره مرسته کوي. په 1850 کې هم همداسې وشول. له ماتې وروسته چې مغول شاهزادګان او د کورنۍ غړي له سرې کلا راووتل، ځانونه یې بېوسه او بدمرغه ولیدل. دوی په کلا کې خوندي ژوند کړی و، خو د واقعي ژوند تجربه یې نه لرله. له 1850 څخه وروسته د مغولو د کورنۍ غړیتوب د شرم خبره شوه. خواجه حسین نظامي چې له بغاوته 22 کاله وروسته په 1809 کې دنیا ته راغی، له هغو کسانو څخه چې لا ژوندی پاته وو د ځینو مغولو شاهزادګانو او شاهزادګیو په اړه معلومات او کیسې راټولې کړي. د هغو شاهزادګانو او شاهزادګیو په اړه چې پاتې ژوند یې په بدلو نومونو په ګمنامۍ کې تیراوه، د حسین نظامي په لیکنو کې یوه انساني تراژیدي او دغه راز د یو کلچر د مړینې مرثیه لولو. د 1850 پاڅون د یو ښار ځانګړنې او کلتور له منځه یوړل.